بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو بایولوژي کلاس 7 ساينس ته پدې کې موږ مخکې زو د سولوشن د چپټر موږ شروع کړی دی ستاسو په دې کتاب کې دا خبرې یاد اوساتئ په یونټ نمبر 7 چې کله تاسو راوړو کنه سولوشن په پیج نمبر 81 باندې یو ټاپک ورکړی دی اپلیکیشن اف سولوشن د دې خبرې مطلب دا دی چې موږ سره کوم سولوشن دي دا غي پیدې په کوم ځای کې دي او دا غي استعمال چې موږ په کوم ځای کې چې کولای شو خدای دې استعمالونه دي چې هغه مونږ په بل طریقه باندې کوو خو تاسو په کتاب کې تاسو ته یو آسان لار چې دا غوړې ده سولوشن استعمال چې مونږ په کوم ځای کې کولای شو یا زدا ویلې شمه چې تاسو ته د سولوشن اهمیت خي لکه څنګه کوي په دې کې په دې ټاپک کې اول په سری ایگزامپل درکړل فرض کړه زموږ سره کوینز دي مونږ د سکې وایو ټیک شو لکه 50 روپو سکې دا یا چې د 20 روپو سکې دا یا چې د 2 روپو سکې دا دغه کوم سکه چې دا نو تاسو ته پته ده چې دا ټول زموږ سره وسپنې نو د وسپنې سره چې کله د اکسیجن چې دی هغه ملاویږي نو زموږ سره اکساید جوړي او دغه د وجې نه د سکه چې دا یا زموږ سره وسپنه دا هغه زنګ اخلي او د دې د رنگ چې دی دا تور شي هغه ته موږ تارنش چې دی هغه ته وایو نو اوس داسې دغه سکه دا د دې سره اکساید چې دی هغه ملاو شو نو باځنی سولوشن داسې دی چې پای کې زموږ سره اسید زی هغه سولوشن چې هغه موږ راوالو او موږ به دا کاینز چې دا موږ صفا کولای شو په کومه طریقه باندې موږ صفا کوو نو وګورئ کې دی چې کلینینګ اپ کاینز په دې ټاپک کې یو مثال دی و زما سره تارنش کاین دی مطلب د دې سکی دي زموږ سره خو هغه تارنش دي هغه تور رنگ نیولې یا چې د زنګ نیولې نه هغه ته موږ تارنشت کاین وایو مطلب دا دی چې دغه سکی چې دي دا زموږ سره د کاپر نه جوړې دي د دې سره چې د اکسیجن میلاو شي هغه زموږ سره اکساید جوړ کی نو بیا دا کوم سکه چې دا نو د دې رنگ چې دی هغه تور شي ټیک شو وس داسې سپورټ آیټمز دي چې دا سکه مونږ راوالو په غپورټ آیټمز کې دا مونږ داسې کیدو او داسې کومه داسې اومګون داسې چې دی هغه سره صفا کیږي کله 2 روپو سکه دا او کله 50 روپو سکه دا فار ایگزامپل کنسنټریټډ سولوشن اف اسیډز سو به داسې فود آیټمز وګورئ چې باقي د اسیډز مقدار چې دی هغه به ډیری ټیک شو نو چې کله پکې د اسیډز مقدار ډیری نو موږ به دا چلو کو چې ریموو کاپر اکساید لیر فرام کاین زموږ سره چې کم کاین دی کم سکه چې دا پاغي باندې چې زموږ سره کم لیر جوړ شوی دی کمی ته چې موږ کاپر اکساید لیر وته وایو ټیک شو لکه دا سکه دی ټیک شو د دې رنګ چې دی تور شوی دی نو اوس دې د موږ کاپر اکساید وایو دا تورواله چې کله موږ لړکو دي ته کاپر اکساید لیر وایي دا به اوس موږ د دې لړکو چې کله موږ د دې لړکو موږ سوچ کوو د لپاره موږ یو حل ګورو چې هغه ته هایپوتیسس وایي چې د دې مسلې لپاره ته یو عارضی حل او باسي هغه ته هایپوتیسس وایي یو هایپوتیسس ولا جوړ کړي یا سوچ وکړي چې د دې لپاره موږ داسې څه عمل وکړو نو واټ ویل هیپن د دې سره بس کیږي اوس دا کوم سکه چې دا د دې دا کوم تور پټ نیولې د دې سره بس کیږي which solution work best داسې د خوراک کم سولوشن موږ راوالو چې هغه داسې کې چې د صفا کی and why اولی به صفا کوي دا درې خبرې ځان د بزین کې کېږي چې دې سکه سره بس کیږي کم سولوشن مدا صفا کوي اولی ټیک شو وګ کړئ investigate and work in pair investigate و تحقیق کوي and work in pair او جوړه کې نه په خپل کلاس کې او په دې خبره باندې سوچ کوي چې د پاروس موږ سو نو اولانې خبره کوېسچن دا راځي چې do the kind become clean چې آیا د سکه به صفا کیږي or do they remain tarnished کنه په دې باندې مدا تور پټ چې د بداسي د سر وسکو بیا which food item solution work best یا به داسې کم food item solution موږ رالو چې هغه د دې په صفای کې یو خکارو کی نو provided solution زموږ سره کم solution دی وکړي یو زما سره کیچپ ته داسې کبر حوالی دا به د کیچپ کې داسې کیږي coin in ketchup دا به د کیچپ کې داسې کیږي نو salt and acidic acid in vinegar will clean the tarnished coin زموږ سره چې کوم مالګه ده په کیچپ کې په دې کیچپ کې مالګه ده په دې کې اسیډیک اسید دی ځکه چې په کیچپ کې مونږه سرکه ملاو کړی نو باغه سرکه کې زما سره اسیډیک اسید دی will clean the tarnished coin دا به چل کوي دا به زما سره کم tarnished coin چې دا هغه به صفا کوي وګورئ کې دی کیچپ چې زموږ سره دی دا کاین براوالي دا په کیچپ کې کېږي بیا به دې چلو کې چې سالت او اسیډیک اسید چې زموږ سره کم په وینیګر کې دي ناغه به دې چلو کې چې دا کاین براوالي دا په کیچپ کې چې داسې کېږي چې کله په کیچپ کې داسې کېږي نو داسې کې چې د سر بس پاشي ولي چې بدی کې سالت او بدی کې اسیډیک اسید دي بل زموږ سره کولا ده مونږ چې وتا کاربونیټډ ډرینکس وایو
وګوره کې دی carbonated drinks cola will quickly remove the tarnished ټیک شو دا سکه راواله کوکا کولا ډرینک راواله دا سکه باغی کې دا سکه دی چې کله باغی کې دا سکه دی نو کولا will quickly remove the tarnished نو دا بچ دی دغه تور پټ چې دا بچ سکی دا به ریموو کی contain phosphoric acid پدې کې زموږ سره phosphoric acid دی وګوره کې دی پدې کولا کې زما سره سي پدې کې phosphoric acid دی that cleans the oxide چې هغه به د دې کاین نه د اکساید سکی دا وسپا کی بیا زما سره سیترس جوس دی نو کوم سیترس جوس چې دی نو پدې کې چلی چې ورک سیم لایک ادر اسید دا هم د نور اسید په شان دي کار کې وکړي دی لکه کوکا کولا کې زما سره بل ډرینک دی پاکه فاسفورک اسید دی نو د اسید د وجینه بعد دغه پدې سکه باندې چې دا کم تور پټ راغلی نو دا وسپاشي ٹھیک شو نو دا فاسفورک اسید په دې کوکا کولا کې چې ملاو شوی دی نو دا زما سره سولوشن دی دغه شانتي دا سالت او دا اسیټیک اسید چې دی د وینیګر کې ملاو شوی دی ٹھیک شو نو دا زما سره سولوشن دی نو سولوشن د وجې دا سکه سپاشوا بیا دل کې فاسفورک اسید د وجې نه چې کوم سولوشن جوړ کړی د کوکا کولا سره ناغه دا سپاشوا بیا زموږ سره سیترس جوس دی زموږ سره بعض نه فروټس دا شری چې باقي سیترس جوس نو هغه هم د دې اسید په شان دي چې کار کوي بیا زموږ سره وینیګر او سالټي وینیګر سره مطلب دا دی چې تو په خپل باندې سرکه والا پکې مالګه واچوا نو سولوشن اف وینیګر ان سالت ټیکس ټارنش اوی نو ته چې وینیګر راواله یا تاسو سره سالوینټ شو او دغه سالت چې دی د تاسو سره سولوټ شو نو دا سولوټ ته په دې سالوینټ کې حل کو نو دې دا پیدا دا چې دا کوم سکه چې دا د دې د کم تورواله چې دی نه دا به ختم کی ټیک دا نو ها نو په دې ټاپک کې اصل کې تاسو صرف دا خودنه وا چې زموږ سره سولوشن په باره کې مونږ وایو سولوشن نه زموږ لایب چې نه ممکن نه دی ځکه چې سولوشن د لایب نه لر کې ترکاری وسنګ په خې چي وسنګ ته تیارې کافي شي هغه وسنګ تیارې یا او ار اس چې دی هغه ته مونږ وایو په میډیسن کې زموږ سره ډېر سولوشن داسې د کم سیرپ چې دی د زموږ سره ټول سولوشن دی نو د خپل ژوند نه چې ته سولوشن لرکې نو موږ ته ډېر زیات مسایل راشي دا تاسو له صرف یو هینټس درکړو چې بعضې سولوشن داسې دي چې د هغې اهمیت چې دی هغه ډېر زیات دی لکه زموږ سره دا د وسپنه کم کاپر چې دی تانبو وغیرہ دا زموږ سره په کومه طریقه باندې چې دی هغه صفا کوي نو دا صرف ستاسو سټډنټانو لپاره اکټیو څوک دي نه کوي چې دا سکره ولې یا په کیچپ کې واچي یا په سرکه کې واچي څوک داسې نه کوي خو دا صرف تاسو ته ښیي چې د سولوشن اهمیت چې دی هغه زموږ په ژوند کې چې دی څونه دی نو که په دې پوه شوي زه امید کوم دا به تاسو د نور ملګرو سره چې دی ضرور شریکوئ چاته چې دی څه پیدا ورسي تھینک یو ډېره مننه